د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ طالب پلاوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سره لیدلی. د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر نن شنبه اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او طالب پلاوي د شوي هوکړلیک د عملي کېدو وروستي جزئیات شریک کړل او د سولې پر بهیري خبرې اترې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له لوري رسنیو ته په لیږل شویو دوو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې د طالب پلاوي هرکلي ته په وزارت کې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د ISI مشر جنرال فیض حمید دواړه ولاړ دي. پرون دوشنبه د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په یو خبري غونډه کې ویلي و له طالب پلاوي سره ملاقات کې به هڅه کوي چې د بین الافغاني مذاکراتو په مخ کې خنډ لرې کړي او ژر دغه مذاکرات پیل شي. تر دې وړاندې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم ویلي و چې پلاوی به په پاکستان کې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د لومړي وزیر عمران خان ترڅنګ د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي سره هم وویني.